په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو 12 داسې اعمال راغلي دي چې په هغې سره مسلمان ته الله پاک د جنت 58 دروازې کولاوي او خلاصوي. او دغه 12 اعمال یو قسمه د جنت د 58 دروازو کنجیانې او چابیانې دي. او دغه 12 عملونه ډېر اسانه اعمال دي چې موږ او تاسو ته پې الله پاک د جنت 58 دروازې را خلاصوي او را کولاوي. یو په هغه اعمالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې اودس وکړي او فیسبغ الوضوء کامل اودس وکړي ښایسته اودس وکړي او د اودس نه وروسته ثم یقول بیا د اودس نه وروسته دا کلمات وایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمات وروسته د اودس نه وایي نو حدیث کې راځي الا فتحت له ابواب الجنة الثمانیه. دې سړي ته الله پاک د جنت 58 دروازې خلاصوي او راکولاوي. دویم په هغه عملونو کې چې مسلمان ته په الله پاک 8 دروازې خلاصوي د جنت. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من انفق زوجین فی سبیل الله. چا چې 2 شیونه د الله په لاره کې خرڅ کړله، جوړه شیونه د الله په لاره کې خرڅ کړله، یا 2 جوړې جامې چاله ورکړې د الله په لاره کې، 2 جوړې فیضارې چاله واخیستل، 2 ټوفۍ چاله ورکړلې، یعنې ډبل او جوړه شیونه چاله ورکړه د الله د رضا دپاره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نودی من ابواب الجنه. دې سړي ته به هم د قیامت په ورځ باندې د ټولو دروازو د جنت نه اواز کېږي چې یا عبدالله هذا خیر، په دې دروازه راځه، دا غوره ده، دا غوره ده. ټولې دروازې به ورته اواز کوي. درې په هغه عملونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من عبد یموت له 3 من الولد. د کم مسلمان بنده چې 3 ماشومان مړه شي لم یبلغ الحنسه او دغه 3 ماشومان بلوغ ته نه رسېدلي په ورکوټوالي کې مړه شي الا تلقوه من ابواب الجنة الثمانیه. دغه 3 ماشومان به د خپل مور او پلار سره د جنت په هغه 58 دروازو کې مخامخ کېږي او میلاویږي به ورسره. او دوی ته به اختیار یې دی مور او پلار ته چې په کومه دروازه ستاسو خوښه ده ننوځئ جنت ته. دا الله چې کله د مور او پلار په دې ماشومانو په مرګ باندې صبر کړی. یو بل حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ماشومان چې په ورکوټوالي باندې مړه دي دوی ته به وویلی شي د الله له طرف نه چې ځئ جنت ته داخل شئ. نو دوی به وایي د هغه پورې موږ جنت ته نشو داخلېدلی او موږ د هغه پورې جنت ته نه ننوځو تر څو چې زموږ مور او پلار جنت ته نه داخل شوي. الله به ورته وایي ځئ تاسو او ستاسو مور او پلار هغه جنت ته داخل شي. یو زنانه تپوس کو یا رسول الله د چا چې 2 ماشومان مړی په ورکوټوالي کې او په هغې صبر وکړي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د چا 2 ماشومان مړی او هغه صبر وکړي د هغې دپاره هم د اجر دی. بلې زنانه تپوس کو یا رسول الله د چا چې 1 ماشوم مړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا چې 1 ماشوم مړي او هغه پې صبر وکړي هغه دپاره هم دا فضیلت دی او دا اجر دی. 4 او 5 عمل په یو حدیث کې راغلی دی چې په هغې سره د جنت 58 دروازې خلاصېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لقي الله لا یشرک به شیئا. څوک چې د الله سره مخامخ شو په داسې حالت کې چې د الله سره شرک نه یې کړی. یو دویم ولم یتندى بدم حرام. د کوم مسلمان وینه نه یې توی کړي، د چا وینه نه یې توی کړي، قتل یې نه یې کړی، نه د امن پسند انساني. دا 2 کارونه چې په چا کې پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا دخل من ای ابواب الجنة شاء. دا سړی به هم جنت ته دروازو باندې چې په کومه باندې غواړي په هغه باندې به جنت ته دروازې ته او جنت ته داخلیږي. 6 اوم 8 9 دا 4 نور اعمال دي چې دا په یو حدیث کې راغلي دي چې په هغې سره د جنت 58 دروازې مسلمان ته خلاصېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په منبر باندې خطبه ورکوله او دا یې ویل والذي نفسي بيده قسم مې دي په هغه ذات باندې چې زما روح د هغه په قبضه کې ده. یو ځل دا قسم وکړو، بیا یې دا قسم وکړو، په 3م ځل بیا دا قسم وکړو، بیا یې دا سر ښکته کړو. صحابه یې موږ ټول په ژړا شولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اوس څه حکم کوي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سر راچت کو او وی فرمایل چې ما من عبد یصلي الصلوات الخمسه. کم بنده چې 15 منځونه کوي. یو دویم ویصوم رمضان، د رمضان د میاشت روژې نیسي. دریم ویخرج الزکاة، د خپل مال نه زکات ادا کوي. څلورم ویجتنب الکبائر السبعه، او د 2 غټو ګناهونو نه ځان ساتي، غټ ګناهونه نه کوي.
الا فتحت له ابواب الجنه. دې سړي ته هم د جنت ټولې دروازې کولاویږي. لسم نمبر عمل چې په هغې سره د جنت اته واړه دروازې مسلمان ته خلاصېږي. د یو زنانه په باره کې حدیث دی. هغه زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها. کومه زنانه کې چې دا څلور کارونه پیدا شي، یو 15 واړه منځونه کوي، دویم د رمضان د میاشت روژې نیسي، دریم د خپل خاوند تابعداري کوي، او څلورم د خپل شرمګاه او د خپل عزت خیال ساتي، نو دې زنانه ته به مو ویلی شي چې په کومه دروازه ته جنت غواړي په هغه دروازه باندې جنت ته داخله شه. یولسم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عبد الله لا یشرک به شیئا، چا چې د الله بندګي وکړله او د الله سره شرک ونه کړو، فاقام الصلاة او منځ یې قایم کړو، وآت الزکاة او زکات یې ورکړو، وسمع واطاع او د مسلمانانو د امیر او د مسلمانانو د بادشاه او د مسلمانانو د خلیفه د هغه خبرې ومنله او د هغه اطاعت یې وکړو، نو دې سړي په باره کې به وویلی شي چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن الله یدخله من ای ابواب الجنة شاء. دا سړی به الله پاک د جنت په کومه دروازه چې دا غواړي الله به جنت ته داخل کړي. په دې حدیث کې هغه بله خبرې ذکر پکې رالی چې څوک د مسلمانانو د حاکم او د هغې د امیر خبره مني او د هغې اطاعت کوي. نن سبا موږ تاسو وګورو د مسلمانانو د حکمرانانو څومره خلاف او بغاوت روا دي. حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا طریقه نه ده ښودلې. ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي د مسلمان نفاق د هغه وخت نه شروع کېږي کله چې دا د یو حکمران خلاف شروع کړي، د یو مسلمانانو د خلیفه خلاف د هغه غیبتونه شروع کړي. دومره به کوي چې د مسلمانانو کوم خلیفه دی هغه ته به وعظ نصیحت کوي، هغه ته چې کوم نږدې خل دي هغه ته به خبره وررسي. نور افراد تفریح او بغاوت جوړول دا په اسلام کې نشته دی. 12 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغې سره د جنت هغه اته واړه دروازې موږ تاسو ته الله پاک خلاصوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې د یو څو خبرو ګواهي ورکړي، یو څوک چې د دې ګواهي ورکړي چې الله پاک یو دی، د الله سره شریک نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی 2، عیسی علیه السلام د الله بنده دی 3، او دا د الله کلمه ده چې مریم علیه السلام له ورکړې ده، او دې عقیده وساتي او د دې اقرار وکړي چې جنت حق دی او جهنم حق دی. دا سړی به الله پاک د ده ته هم دا غونډې ټولې دروازې چې د جنت اته دروازې دي دا ټولې به ورته الله پاک خلاصې کړي او ده ته به اختیار وي چې په کومه دروازه ته غواړي جنت ته داخل شه.